بالاخره طالبانو ځان ته دوست هیواد وموند او ژمنه یې ورسره کړې چې د دوی د رسمیت پیژندلو لپاره به لا زیاتې هڅې کوي او همدارنګه یې د لا ښو اړیکو غوښتنه ترېنه کړې. دا چې کوم هیواد نوي حکومت ته شین څراغ لګولی او څنګه یې په رسمیت پیژني هر څه ویډیو کې وګورئ، خو چینل سبسکرایب کړئ. سلامونه عزتمنو. ازبکستان وایي نړۍ ته وایي چې طالبان مثبت اقدامات کوي او باید په رسمیت وپیژندل شي. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي نن د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د لیدنې پر مهال ویلي چې نړیوالې ټولنې ته د طالبانو د مثبتو اقداماتو معلومات ورکوو او ترې غواړو چې د دوی واکمني په رسمیت وپیژني. د طالبانو په دې اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. معلومه نه ده چې ازبکستان په طالبانو کې څه مثبت اقدامات لیدلي او یا خپل طالبان خپل کوم اقدامات مثبت ګڼي او په اساس یې نړیوال رسمیت ځان ته غواړي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي کبیر هم په دې لیدنه کې ویلي چې دوی د رسمیت پیژندلو لپاره ټول شرایط پوره کړي او نړۍ باید خپلې بې قیده او بې شرطه مرستې ورسره وکړي. دغه لوړپوړي طالب مقام دا هم ویلي چې ستونزې باید د فشار پر ځای د خبرو له لارې حل شي. ویل شوي چې د ازبکستان ځانګړي استازي په دې لیدنه کې له افغانستان سره د خپل هیواد د دوستۍ د دوام خبر ورکړی. د طالبانو د واکمنۍ څه باندې 100 ورځې کیږي، خو د دوی د تر ټولو ستر متحد او ملاتړي پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد د دوی واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې. د سیمې او نړۍ نږدې ټول هیوادونه په یوه خوله ټینګار لري چې طالبان باید په افغانستان کې ټول شموله حکومت رامنځته او د بشري او ښځینه حقونو تأمینول تضمین کړي. طالبان بیا خپل حکومت ټول شموله ګڼي او ځانونه د ښځینه او بشري حقونو تر ټولو ستر نړیوال مدافعان یادوي. د دې ترڅنګ هغوی دا نه مني چې د نړیوالو ترهګرو ډلو سره اوس هم اړیکې لري. قدرمنو لیدونکو زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ چینل سبسکرایب او ویډیو در سره شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله پامان.